ګورئ یو انسان ته چې الله سزاګانې ورکوي په دې ټولو سزاګانو کې خطرناکه سزا هغه دا وي چې الله د ده زړه غافله کړي او په زړه ورته مهر ولګوي. دنیوي سزاګانې عذابونه دا دومره خطرناک نه وي. په چا الله مرض راولي، د چا بچی مړه شي، د چا خپه ماته شي، په چا باندې یو بل تکلیف راشي، مال وسوځي، دکان وسوځي، دا دومره خطرناک شی نه دی. ځکه د دنیا مشکل دی، تیر بشي. لوی نه لوی سختی د دنیا تیریږي، خو د الله تر ټولو خطرناک عذاب هغه دا دی چې الله د یو انسان زړه د دین نه واړوي، په زړه باندې الله ورته مهر ورکوي. دا خطرناک سزا دی. او دا زړه باندې مهر ورې لګي، دا هم د ګناهونو په وجه، د فساد په وجه، د ضد په وجه الله ځینې انسانانو زړونه غافله کړي، مهر پې ولګي. سورة اعراف کې الله فرمایي اولم یهد للذین یرثون الارض ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فرمایي اولم یهد، آیا نه دی بیان شوی، آیا نه دی بیان کړی الله للذین کسانو ته، یا آیا نه دی ښکاره شوی هغه کسانو ته یرثون الارض چې په میراث کې ورته پاتې شوی دا ځمکه، یعنی مخکینی خلک الله تباه کړي، وروستو خلکو ته دا ځمکه په میراث پاتې شوی. دوی ته دا خبره ښکاره شوی نه دی الله نشاء اصبناهم بذنوبهم، که چېرته موږ وغواړو الله فرمایي نو دوی ته به د دوی د ګناهونو سزا ورکو. اصبناهم بذنوبهم، هغه سزا څه دی؟ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. خطرناک سزا خدا دا الله فرمای ونطبع، مهر به ولګو منګه على قلوبهم، د دوی په زړونو باندې، فهم لا يسمعون، دوی ته بیا د حق اوریدلو، د قرآن د اوریدلو، د دین د خبرو اوریدلو توفیق نه ملاویږي. دا فرصت به ورته په ژوند کې نه برابرېږي چې دی چېرته د حق خبره واوري، د دین خبره واوري، د قرآن کریم خبره واوري. تاسو ډېر خلک وګورئ دغسې حالات پرې راغلي، هغوی ته سره په ژوند کې موقع نه برابرېږي چې هغه د الله دین واوري، هغه د الله خبرې واوري، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واوري. دا ولې؟ دا د څه ګناهونو په وجه باندې په دوی باندې دا حالات راغلي. سخت سزا هغه دا ده چې زړه د انسان خراب شي. ځکه زړه چې خراب شو نو انسان برباد شو. ظاهري بدنونه چې خراب شي، لاس دې مات شي، پښه دې مات شي، څه به وشي؟ که لاس دې مات شو بیا خلک درته شل وایي، که پښه دې مات شو نو ګوډ درته وایي، که سترګې دې نه وي خلک درته ړون وایي، که غوږونه دې کار پرېږدي خلک درته کون وایي. خو چې زړه دې مهر ولګېد، الله مهر ولګو، نو بیا ته بدبخته کېږي، ازلی بدبخت. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد مضغه، خبردار په بدن د انسان کې یوه ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، کله چې دا روغ وي د انسان ټول بدن روغ وي، و اذا فسدت فسد الجسد كله، کله چې دا خراب شي، دا زړګی خراب شي، بیا د انسان ټول بدن خراب شي. سترګې بیا غلط استعمالیږي، ژبه غلط استعمالیږي، غوږونه غلط استعمالیږي، سوچ او فکر غلط استعمالیږي. ولې چې هلته اصل ماشین، اصل شی هغه خراب شوی دی. نو هر څه ګډوډ شو، هر څه ګډوډ شو.